د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډک له حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن خپرا با بیا شي تسپر لایو لمن د تاندو ګل غوټ یو لمن دلته مخکې چې اربکیان موجود په وخت کې بازار ته راکته سول خلک ویل اوس طالبان دي اوس خو به څوک چاته څه نه وایي خبر هم نشته نه اوس مخکې څنګه حالت خلک په ارامي باندې ژوند کوي پوه شئ مخکې کنځاوې کولې خلکو ته چا کنځاوې کولې اربکیان پولیس پوه شئ همداسې ګډ بازار په دې حالات کې نه و اوس چې دا برابر نه مخکې نه و ده اوس چې الحمدلله هم د کاروبار خوند څه پوه شئ هم خلک راضي دي اوس چې طالبان دغه ساحې ته راغلي دي او دا ساحه طالبانو تر واک لاندې ده تاسې خوشحاله یې و په دې جنگ نشته کنځا نشته ویل نشته آرام داري خپل قسم کې اخته څه مشکل خو به نه وي نه اربکیان موجود د دکاندارانو کله بس جنگ پی اوس دکاندارانو سره به بد اخلاق او رویه بد چلن به کول خلک به پازابول چټي به وهل او هغه ور سره کوس الحمدلله اسلامي امارت سره غلي ټول دکانداران دي ک برکای د بشټول خلک تر خوشاله دي او ټول تر راضي دي مخکې له ماښام نه خلک نشو راوتلی اوس چې د ژوند مو څنګه ده هغه وخت کې څنګه بالکل هلته همدغسې اوس خلک به په ډار راتله او په ډار بتله مخکې له ماښام نه به ټولو ځانونه خپلو کورو ته رسول او اوس الحمدلله هېڅ قصه نشته روس له ماښام هم راتلی سي او مخکې له ماښام هم راتلی سي موږ چې پوښتنه کړې په دغه سیمه کې په هغه وخت کې یوازې د ماسپښین مازدیګر او ماښام لمونځونه خلکو په جومات کې کول د ماخوستن او د سهار لمونځ چا د اربکیانو د ویرې له وجې جومات ته څوک نسو راتللی سیاسي نه څوک مولي تی په اړه که راته ووایه بالکل همدغسې و خلک ډارېدل له ډار له وجې نه جومات ته نسو راتلی ماخوستن او سهار کې اوس بالکل په امن باندې په خوشحالي باندې بس راځي جماعت کې بیرته خپل کورو ته په امن سره ځي مخکې په دغه ساحه کې اربکیان موجود وو د امارت اسلامي مجاهدینو تر واک لاندې دغه سیمه نه ورغلې په هغه وخت کې د هغوی د اربکیانو وضعیت له تاسې سره څنګه و والا وضعیت خو ډېر خراب و اوزار اذیت ټول خلک ته اوزار اذیت ورکړی و پوه شوې اوس نن الحمدلله شکر خیر ده بازار جمع و جوش هر شی لري اوس خوشحاله یې مخکې به په هغه وخت کې له مازدیګر نه وروسته تاسې کولی شئ چې دوکانونه خلاص کړئ نه والا اوس تر کوم وخته پورې دوکانونه خلاص تر ماښام پورې ډېر ناوخته موږ ځو ډېره مننه کاکا مخکې دلته پوستې موجودې وې عسکر موجود و اربکیانو اوس دغه ساحه د امارت اسلامي د مجاهدینو تر واک لاندې ده مخکې تاسې ژوند څنګه اوس څنګه ده اوس موږ له خپل داسې امنیت د موږ تر ماښام ماخوستنه پورې دوکانداري کوو څه مشکل نشته موږ ته اوس خوشحاله یې خوشحاله یو د اربکیانو په وخت کې دلته چې اربکیانو او عسکرو هغه وخت کې تاسې سره یې سلوک وضعیت یې څنګه و خو موږ سره بعد وضعیت خو کوو خو موږ مازدیګر په وخت کې خپل کورو ته تلو دوکانداري مو خلاصه کوله که چېرې در باندې ناوخته سوی وی پیسې یې د ښکار خطر و که نه خطر له خبره په وخت لرو اوس تر ماخوستن زه خپل دوکانداري دلته کوم مخکې دلته په دغه ساحه کې عسکر موجود دي هغوی وضعیت له تاسې سره څنګه وضعیت یې دا رقم چې مستریان یې ریښې ډبولي دي اوس طالبان راغلي وضعیت بیخي برابر ده شپه ورځ هم ښه تېرېږي کاروبار هم مناکک ده خلک هم نه ځوروي نه وایي دلته خو د عسکرو او د اربکیانو بس دا و چې ټکول به یې کول چې دوی بس ورته ویل یو چا به شیطانت ورته وکړو مستري یې ویل ولا دوکاندار یې ویل سړی هم نه پرېښودو نو ډېر ویل بد ویل یې کول او طالبانو چې راغلي کاروبار هم ترک شوی ده وضعیت هم ترک شوی خلکو ترک وضعیت هم کوي نو ډېر یو صحیح کاروبار برابر شوی دی حکومت تر واک لاندې و دلته پوستې وې په هغه وخت کې طالبان نه اوس دا ساحې ته د امارت اسلامي مجاهدین راغلي دا سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده مخکې وضعیت د عسکرو څنګه اوس وضعیت د طالبانو څنګه ده مخکې چې وضعیت د اربکیانو نو خلک یې ډېر ځورول ویل ټکول نو اوس دا امنیت ډېر ښه ده موږ تر ناوخته په دوکانو کې تر ماښام پورې ماخوستانه پورې به کور ته ځو او د اربکیانو په وخت مازدیګر به سو اتې به تللو کورو ته په وخت باندې دلته به چې وو چې څوک به لږ ناوخته سو اتې به یې هغه لوڅول پیسې به یې ترې اخیستلې ویل به یې ټکول به یې اوس خوشحاله یې و طالبان نه خوشحاله یې ول طالبانو ډېر خوشحاله ډېر امنیت د قراري ده تر ناوخته پورې دلته یو د شپې خواته او دې خواته ګرځي هېڅ خبره نشته مخکې دلته غلاوې کېدې خلکو نه ماښام نه وروسته پیسې په زور اخیستل کېدې
و پیسې ترې اخیستل کېدلې خلک ویل کېدل ټکل کېدل ځتې نو مازدیګر په وخت تلل کور اوس جنګ به مې پې وسو اتې به یې ویل خلک به یې ویل اوس خو به حالت نه وي نه اوس هېڅ خبره نشته اوس کراره کراري ده مننه